سلامونه درنو کتونکو میدان ښار بازار ته راغلي یاستو درنو هیوادوالو بنگلاديش څخه د بریا مبارکي پیغامونه راخلو. افغانستان په خپل سوپر 8 پړاو پورسته لوبه کې بنگلاديش څخه په خطو په سره بریا ترلاسه کړه او د نړیوال جام سیم فائنل ته لاره پیدا کړه. د لومړي ځل لپاره اگر چې په دې ګرمۍ په سراټه کې وظیفه هم ډیره سخته ده خو بیا مې یو کتر سره کوي یو کمیال ته تر د دکانه پورې و چې دا لوبه می تعقیبوله احساس مې داسې و چې خېمه له کار نه کوته نه اوریده او دا یو افتخار ده د لوی افغانستان لپاره. پاکستان سره خصوصا لوبي د پاکستان خلاف هم او پاکستان سره ډیره ښه لوبه کوي افغانان. زیات خوشاله ده چې افغانستان وکول شي په لومړي ځل لپاره سوپر پول پړاو ته لار پیدا کی او بنگلاديش نه ماته ورکړي. ډیر خوشاله یم تاسو خوشاله کوم. ډیر مننه. افغانستان چې کله لومړی نړیوال جام ته وخوځي د امریکا او ویسټ انډیز ته لاړ په وخت تاسو څه فکر کوئ چې افغانستان به سوپر پول پړاو ته لار پیدا کړي او کنه؟ بالکل ځکه چې کله چې لومړی لوبه کې افغانستان شیخ لوبه وکړي ما دا احساس کوم چې ان شاء الله الرحمن افغانستان به سیم فائنل ته لار پیدا کړي او بل اخر فائنل ته بوځي. راتلونکي لوبه نو ساوث افریقا سره ده او څومره تمه او توقع چې افغانستان به فائنل ته وځي او کنه؟ بالکل کچيري وګورو د تیر لوبه ته په نظر سره وګورو افغانستان ان شاء الله ښه پرفارمنس لري ښه غاړي لري ان شاء الله الرحمن ساوث افریقا ته به ماته ورکو او سیم فائنل ته به وځو ان شاء الله. نن افغانستان بنگلاديش ته ماته ورکړه په دغه لوبه کې کوم لوبغاړي د خوښ لوبغاړي او چې تاسو ډېر زیات توجه ځان ته راوړل. د خوښ لوبغاړي مې چې و د بیټینګ برخه کې رحمان ګروپ او د بالینګ په برخه کې نوین الحق. زمانو هجرت الله رحماني ده د میدان وردګ اوسیدونکو. ډیر مننه رحماني صاحب. افغانستان سي لومړی امریکا او ویسټ انډیز ته لاړ. لومړی کې تاسو یو فکر لرئ چې افغانستان به سوپر پول پړاو ته وځي سیم فائنل ته وکنه؟ ولا کله چې امریکا سره لوبه ونه ځاوڅنه هلي وو بیا کله چې استرالیا سره لوبه ونه کله چې لوبه وګټل بيخي د موږ تمه څه پیدا سو ډیر خوشاله سي ولا ټول تمام افغانستان ته راوګرځي. ډیر مننه. افغانستان په ډیر اساس وخت نن بنگلاديش څو ور باران هم وسو افغانستان ته یو وکټ پاتې او بنگلاديش ته نه هم نه پکاروي په دغه وخت اخري وکټ او کله چې اخري وکټ تراسو یو احساس مې درلود. ولا په دې وخت خو موږ چې کله لوبه تعقیبوله نو بيخي له هدا ول اندازې د خپل جذبه له لاس ورکړي کله چې د اتمه نه هم وکټ واخستل نو احساسات هم له لاس ورکړي بيخي خوشاله سو بيخي زیات خوشاله سو کله چې لوبه وګټل سنو بيخي به هدا به اندازې خوشاله سو. ډیر مننه کوم د لور بریا د تاسو ته هم مبارک نو می عزت الله د میدان وردګ ولایت د نخلص د مستنجي قریب اوسیدونکو ما او ډیر خوشاله یم. ډیر مننه. خوشاله اوسېږي. افغانستان بنگلاديش ته په یو اساس وخت چې افغانستان ته یو وکټ پاتې و بنگلاديش ته په نه منډه پکاروي په دغه وخت کله چې افغانستان وکټ ترلاسه کړ څه احساس مې خوشاله. واقعا چې حسن سید درته وایم ډیر خوشاله سوم. واقعا دلته ما خپل اشپزي کوله چې خبر شم چې لوبه وګټله لږه جامې رامنډ کړې شپه لکونه می وهله او ډیر واقعا دا ډیر د افتخار او د هغه جاده چې موږ د لوبه وګټله. افغانستان چې کله لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته افغانستان څخه فزیدل په هغه کې د یو احساس و چې افغانستان به وکول شي سوپر فور پړاو سیم فائنل ته لار پیدا کړي وکنه؟ یاره واقعا چې ټول حسن سید خپل ډیر ډاډه چې دا ټیم به ګټي ځکه چې موږ خلوب غاړي لرو ښه آینده لرو خلوب غاړي دي موږ تاسو بیټ لګاړي ګورو کې دی بالینګ لګانی ګورو بیټسمنانو بالران لرو. نو اسمت الله دا او د میدان وردګ مرکز اوسیدونکو ما او الحمدلله لوبه ډیره ښه خوندوره. دغه نن لوبه افغانستان او بنگلاديش سره وګټه څومره خوشاله یې؟ یاره بيخي له حد زیات خوشاله ما یاره بيخي له حد خوشاله ما زیات او ډیره خوندوره لوبه په اخره کې خو بیا بيخي جالب صدالوبه ځکه چې وکټ هم سیټ لوبغاړي ولاړو او په اخره کې د لوبه هغه سره نوین الحق سره غوډه دوه وکټ ترلاسه کړي بيخي نو خوند وکړ. اخره کې د سنداس ته ولاړو مرزالو به ګټل د نو چې آیا لوبغاړي اوټ کې بیا غیب څه نټندا ساوټ څه بي دبليو تینو بیا بيخي خوند وکړ. احساس بيخي زیات. سیم فائنل ته وتی استو افغانستان مو کول شي فائنل ته وځي وکنه؟ یاره ان شاء الله تعالی که د خدای رضا دې سره روان وي ان شاء الله کولای شي چې وځي. څه وختونه لري هیوادونه بس دوه وځي خپل لوبډاله د په دواګانو کې یاد ساتي چې برای راوړي افغانستان ته ځکه افغانستان ډیر مظلوم کړی دی ولسته او باید دوی د هغه راوړي بریا راوړي خامخانو ان شاء الله په دعاو کې دی یاد ساتي. نوم علي محمد اخترزاده میدان وردګ ولایت نرخلص ولایت اوسیدونکو. اخترزاده صاحب افغانستان ډیر په اساس وخت کې لوبه بنگلاديش نه وګټله او سیم فائنل ته لار پیدا کړ. څومره خوشاله سي او احساس مو وکړ؟ اول خو له ټولو نه مخکې تاسو ته د تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته ټولو ته مبارکي وایم ټول افغانستان ته. بیا په دې حق لا چې موږ د لوبه وګټله ان شاء الله نور سیم فائنل نه خو به ان شاء الله وړاندې ځو
ان شاء الله چې مېش به ګټله خیر سره او ټولو ته مبارک وي موږ ډیر خوشاله یو ان شاء الله چې موږ لوبډاله ډیره قوي ده ان شاء الله خدای مهربانه ده موږ به جام راوړو او ماشاءالله لوبه خو ډیره ښایسته لوبه وکړله موږ خو سبي وختونه نه واورېدلې نو وروسته شیبو کې مو واورېدله نو ډیره ښایسته لوبه وکړله او ډیر په خوشاله سولو او ان شاء الله اله امید ما الله ته دا چې نورم پرمختګ وکړو نورم مخکې لاړ شو تر کپه پورې ځان ورسو دا خو مې لاسته ده الله تعالی نه بس دعا ورته کوم خپل لوبغاړو ته مننه څه په کار ته افغانستان نیمه فایلوبي ته وځي ساوث افریقا له میچ ګټي فائنل ته ځي هیوادوال باید څه وکړي بس هیوادوال خو له دې ځینې بس خالي دعا ته ضرورت لري او خپل لوبغاړي تشویق کړي بس دعا ورته وکړي او خپل لوبغاړو په بد ورځ ونه وای کله چې مونږ د افغانانو د یو عادت د یو خوې لرو چې ولوب بیلو نو بیا ورته ډیر بد را دی وای نه دا لوبه ده دا ګټو بایلل دا دوړه پکې راځي خو باید موږ دا کوشش وکړو چې خپل لوبغاړي هر وخت تشویق کړو مننه نومي متولا د لوی مبارکتا ته او د کرکټ ټول مینوال ته مبارک وایم ډیر یو اساس واکه افغانستان د بنگلاديش په وړاندې چې اته بالا پاتې ول او یو وکړه پاتې په دا واکه مې احساس سو څومره احساس مې احساس خو مې داسې و چې بیخي مې له ډاره نه کوته نه مې اورېده غلی ناستم چې وخت کې نور ملګرو چغې کړې وای کرکټ یې وګټه په نن لوبه کې د کوم لوبغاړي د خوښ لوبغاړي چې د افغانستان لپاره ډیر څه وکړل تاسو په زړه کې ځای ونیو زړه کې ځای نوین الحق نن بهترینه بال وکړه او 4 وکټې لري واخیستلې نو دغه د خوښ لوبغاړي خو مې ټول دي خو نوین الحق نن خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړ افغانستان سیم فائنل ته ورته څومره خوشاله سي فائنل ته به وځي کنه ان شاء الله وځي کدا سره رواني خو وځي ان شاء الله او خوشاله احساس ډیر کوي سیم فائنل ته ودی دام د خوشاله ځای ده ځکه ډیر غټ ټیمونو سره لوبي وکړي وونګټلې بس خدای نور بریا موږ ته په نصیب کړي ظاهر ناصرم د میدان خار اوسیدونکو ته او نن مو لوبو ګټه میچ مو ګټه تاسو له کومټرینا او تاسو له زحمتونو یو جهان مننه او ملي لوبغاړو نه ډیره مننه کو ډیر زحمت ویست او ډیر خوشاله واغین دومره خوشاله ده چې خوشاله اظهار نسو کولای او دا یو ویاړ یو افتخار ده د لوی افغانستان لپاره کله چې لوبه اخر شیبو ته ورسېدله یو وکټ افغانستان د پکار د دوی ته تقریبا تر نه منډه کار وي په دغه وخت کې احساس کو چې افغانستان به وګړي کنه څومره پریشان او څومره خوشاله وي بس ما خو کار پرې خو د رادیو موبایل می د تلویزیون ته لاړو موبایل می وخت نیولې او هر څه کار روزګار او دکانداري می پرې خو د الته تماشې کولې نو بيخي هغه تلویزیون ته سناسو هغه پزام ټوله خوشحالي باندې واخیستله نو ډیر خوشحالي اظهار مو نو ډیر مننه کوم نه پیګو سره کم الفاظ موږ استعمال کو له تاسو څخه لاوریدونکو څخه له مینوالو څخه له ملي لوبغاړو څخه واغه څه دغه خوشحالي د ځانګړي خوشحالي ده او مجاهدین ورونه ډیر مننه کو د امن فضا د خوشحالي فضا ده او غم او اندېښنې سوچونه نه ستاله د تل داسې کامیابی او خوشحالي هر شی ولري مونږ چې واقعیت د څه په اساسات کې چې ما خپل کار ورته پرې خو ده هر څه مو ته پرې خو ده یعنی لاړو خپل هم تلویزیون نه درلود هوټل کې تلویزیون ته کېناستلو د دوی لوبه لاوله لګ خسته کونه پاسته ان شاء الله بخي د سفله چې یعنی ډیر په روانه و دلچسپ روانه و دا محمدي له مرکز څخه محمدي صاحب افغانستان ډیر تو اساس وکړه بنگلاديش څخه لوبه وګټله هیله امید دا چې و چې دغه لوبه افغانستان وګټي او کنه یاره ځکه چې اول کوم چې کله مې شروع کېده فیچ رپورت کې ځکه فیچ خاص بالینګ ته جوړ و نو ځکه ګوربس چوڑانه مو دي فیچ رپورت ویل چې با فیچ دا خاص بالینګ ته جوړ شوی دا نو بیا چې کله فدای صاحب له امریکا څخه په خبرونه کې هغه ویل چې یو سل 15 سي ټارګټ دا قطعا باید یو سل 15 یو سل شل فرم ټارګټ کړو مناسب ټارګټ و نظر سه یو احساس کوي چې افغانستان لوبه ورته څومره خوشاله اوسه ورکوي احساس وځي چې ځکه سړی په خوشاله باندې فېږي ځکه زیات ډېر خوشاله است ځکه چې نش لاول تر اخره پورې زخت زیات ورکوي ډېر سخت شي بي زه حمد الله ما او د ننګرهار ولایت ما اوس پلان په بنشار کې اوسېږم ډېر من افغانستان له بنگلاديش څخه لوبه وګټله او سیم فائنل ته لاره پیدا کړه په دغه کې څومره خوشاله و سه احساس مونږ دومره خوشاله و حتی چې تقریبا لکسر مخ کې لاړې ډېر زیات خوشاله و په دې لوبه باندې دا خو ډېر مهمه لوبه سیم فائنل ته لاره پیدا کړه په ورانه مننه کوم لوبغاړي د فکر لوبغاړي چې په لوبه کې خسته لوبه وکړه تاسو ډېر زیات خوښ شو نمین الحق چې خلک به وکړه ښه بالینګ وکړه افغانستان به په نیمه پیلوبه کې له ساوث افریقا سره لوبېږي څومره خوشاله چې دغه لوبه وګټي او ولګي فائنل ته افغانستان وځي خوشاله به دي چې فائنل ته ان شاء الله لار پیدا کړي وځه به
او کوم ګټله خو بریا به مې او کوم نه ګټله دومره هغه به نه ځکه هغه ته وتیسي فاینل ټول خلک د افغانستان ټولو خلکو ته چې په داخل کې دی او په خارج کې دی ټولو ته مبارکي وایم دا ډېر یو د خوشحالۍ خبر ده او ډېر یو غټه بریا ده د موږ او تاسو ټول لپاره او زه خپل ډېر زیات خوشاله یم اگر چې په دې ګرمۍ په سره ټک کې وظیفه هم ډېره سخته ده خو بیا مې یو پښه تر سره کوي یو پښه مې هلته تر د دوکانه پورې و چې دا لوبه مې تعقیبوله او ډېر خوند یې وکړ ټولو خلکو ته د افغانستان مبارکي وایم ډېره ښه لوبه وکړه زموږ زمریانو او موږ ډېر پرې ویاړو انشاءالله چې نورې بریا دا سیم فاینال ته لاړو انشاءالله چې فاینال به هم داسې ګټ په دې خیرات ډېرونه هغه کې د روسیې کې لوبې بنگلاديش په لاس کې ووختل سونه څه احساس په دغه وخت ولا ډېر داسې د خپګان احساس هم کوم خو بیا هم زړه خوشاله و ډېر دعاګانې هم کړې او په مغه سات کې هم دعاګانې کولې چې انشاءالله موږ به ګټو ځکه په دې باندې اعتبار و چې موږ زمریان ډېر تکړه شوي او انشاءالله چې موږ به ګټو عمل ته مې په ځړ کې ویل چې ان شاء الله ګټو تر اخره شو لوبه کې کوم لوبه د خوښ وړو ډیر زیات توجه زیات خو د ما د خوښ لوبغاړی یو ګرباز ده او یو ګلبدین میزان الله بلوچ د نرخ ولسوالۍ ما ډیره مبارکي تاسو ته وایم ټول افغانانو ته ډیره مبارکي هم د دې لوبې الحمدلله چې موږ لوبه وګټله ډیر خوشاله یو ټول افغانان زه خصوصا ډیر خوشاله یم بلوچ د کوم کې کرکټ تاکي بیا او نن لوبه سره احساس په کوسره لوبه باندې یاره بیخي ټایټه لوبه و د افغانستان په غټ توپیر وګټله ډیر خوشاله سو ټول افغانان ډیر خوشاله سو ډیر په غټ توپیر وګټله ډیر خوند وکړ زمبابوین د هند لوبه او د افغانستان لوبه ما ډیر خوند راکې او پاکستان سره چې خصوصا لوبه د پاکستان خلاف هم او پاکستان سره ډیر ښه لوبه کوي افغانستان براتو کې لوبه چې فاینل ته وځي او ان شاء الله وو د افغانانو دعاوې سره دي ان شاء الله وځي ډول نن دا غوښتنه د کچېره د کوم لوبغاړی لوبه خرافي نو بد رد نه پسې وای کنځل دي نه کوي افغانان د تشویق کوي افغانان د مونږ ملي ټیم ده د مونږ ورونه دي خلو بکی الحمدلله افغان لوبډله براتو کې لوبه سوت افریقا سره کوي ګورو چې افغان لوبډله په نړیوال جام فاینل ته لاره پیدا کړی او کنه حمید حسن واک تلویزیون میدان وردګ